د خوست نه د شاکوټ ولسوالۍ اړونده په 22 کلي کې د څه باندې 80 میلیونو افغانیو په لګښت د یوناپس په مالي ملاتړ او د Cddo په تخنیکي مرسته د کلي او بیا رغونې ریاست تر نظارت لاندې 30 بېلابېلې پروژې چارې پیل شوې. د مسؤلینو په وینا په یادو پروژو کې استنادي دیوالونه، کلیوالي سړکونه، د کانالونو پاککاري او ترمیم، د اوبو رسونې پروژې په اساسي ډول جوړول شامل دي چې تر رغېدلو وروسته د یادو کلي 2914 کورنۍ ترې ګټه پورته کړي. او څومره کلی چې مقصد دلته موږ سروې کړي دي دا به انشاءالله د کوشش لون ترسي او په دا پروګرام کې د بیا رغونې په باره کې سربندونه دي او کانالونه دي او همداشان د ابیارۍ په بخش کې مختلفې او برخې موږ لرو او کانالونه، سربندونه، سوپرفسیجې او کلیوالي سړکونه دي. نو شپږ ورځې کانته پروګرام موږ په دا ولسوالۍ کې لرو چې مقصد سروې شوی ده. په هره برخه کې به په خپل کلي کې چې مقصد کوم شي ته ضرورت ده د خوست ولایت د کلي بیا رغونې پراختیایي ریاست او د موجوده د مؤسسې او د انجینرانو په نظارت کې به انشاءالله دا تطبیق کیږي. دا ولسوالۍ کې دغه د CRLP پروګرام یا د ټولنې د معیشت او بیا رغونې پروګرام دا داسې یو پروګرام ده چې د ټولنې د تقویې او معیشت پروګرام، یعنی دې پروګرام 80% بودیجه خلکو ته د کور په مقابل کې ورکولی کېږي، 40% بیا د ساختماني موادو په خریدارۍ کې مصرف کېږي. نو ندر شکوټ ولسوالۍ چې 115 کلي دي په دا کې به تقریبا 50 پروژې تطبیق کېږي. هممهاله په یادو پروژو کې د کار په جریان کې په زرګونه تنه ماهر او غیر ماهر کارګرو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. بل لوري ته د سیمې اوسیدونکي د یادو پروژو د چارو په پیلېدو خوښي څرګندوي او د اړونده مسؤلینو څخه د دا ډول ټولګټو پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي. موږ د دغې مؤسسې څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د کور زمینه برابره شوې ده. موږ ډېر خوشحاله یو چې په خپل ولسوالۍ کې یا په خپل کلي کې په د کور زمینه برابره شوې ده. دا پروژه چې موږ په خپله مټ یو موږ ته د پروژې په برکت سره ډېر خوشحال یو. موږ د پروژې نه غیر نه مننه کوي. دا مننه موږ غواړو خاص وړ ده. دا موږ ته ډېر کمک کړی ده. موږ ته نوره کمک هم دوی کې ډېره مننه دوی څخه. د یادونې وړ دی چې د پروژو چارې به په 2 میاشتو کې بشپړې شي او هم به په نږدې راتلونکي کې په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم ورته پروژو چارې پیل شي.